د کائنات ربا و می بخار. السلام علیکم ورحمت الله. کارونیدونکو دغه شیان تاسې ولر او دغه پیسې زه یې شمارم. یو، د دې دوه، د دې درې، د دې څلور، د دې پنځه، د دې شپږ، د دې اووه، د دې اته، د دې نهه، د دې لس، د دې یولس، د دې دولس، د دې دیارلس، د دې څوارلس، د دې پنځلس، د دې شپاړس، د دې اوولس، د دې اتلس، د دې نولس، د دې شل، د دې یوویشت، د دې دوهویشت، د دې درویشت او دوه نیم سوه. قدرمنو تاسې دغه مواد ولیدله او زما په څنګ کې دغه پیسې چې ما شمار کړلې د دغه 2000 افغانۍ دې کېږي او 23000 او 2500 افغانۍ دغه دی چې جمله 13000 3500 روپۍ کېږي. دغه مور ته موږ سپارو. دا هغه مور ده څه موده وړاندې چې په شنیچ باندې خپل رژیمات یې کولو. موږ هم ورته وکړو شاید په دغه څنګ کې تاسې موږ سره ویډیو ګورئ. الله دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي. دی یو کوچنی بچی د کور سرپرست دی. مور مې نور څوک نه لري. دغه پیسې ورته سپارم. مورې دا یې تاسې حق و، دا یې تاسې امانت و، دا تاسې حق و درته ورسېدو. مورې څه ویل غواړې هغه خلکو ته چې کومک یې وکړو، مرسته یې وکړله؟ خدای دې الله پاک دې سره خدای دې حفاظت وکړي. خدای دې د هر مشکل نه وساتي. مې ته نه دغه دی ویل دې الله د پوي. امين. قدرمنو هیوادوالو، بیا هم له تاسو ځانګړې مننه چې هر وخت مو کومکونه او مرستې کړي دي. کور مو ودان او زموږ خویندې یاسمین او عبدالرحمن ورور او بلې خو نوره نویر شو، هغې همکاري موږ سره کړې وي. الله دې پوره اجرونه ورکړي. هر وخت چې موږ غږ کړی، هر چا راسره کومک کړی، الله دې ټولو ته اجرونه ورکړي. د دوی هغه باید زه د څنګ کې ورسره واچوم چې دوی ته پته ولګېږي چې دغه دوی امانت تر دغو خلکو ورسېدو. کور مودان دا زمونږ ترکۍ خویندې دي. الله دې اجرونه ورکړي. هر وخت همکاري کړي. الله دې ډېر اجرونه ورکړي چې موږ وطن سره دوی مینه لري. زموږ په غریبانو خلکو باندې زړه درد کوي. او زموږ یوه بله خورکۍ ده چې هغې په لاس موږ سره دا کومک شوی، مریضه ده. هغې دپاره دعاګانې وکړه مورې. سپتال کې پرته ده، ډېرې مریضۍ لري. الله دې شفا ورکړي. خدای پاک دې الله دې درېږي. خدای دې چې شي دا د وخت له دوره امين. دا دنیا تېرېدونکې ده، تېرېږي. راځه چې په ژوند کې خو هر څه پاتې دي. مورې وړه وشول، لوګونه وشول، بدرنګ وشول، ټینډې وشوې، برا وشوله، شین چای وشو، تور چای وشو، سمیو وشوه، بانجان وشول، پیاز وشول، همدغسې سوډا وشوله، مالګه وشوله، وریجې وشوې، خبزه وشول. چې کمبود شته؟ هېڅ کمبود نشته. خدای پاک دې په ټوله جهان خدای باندې امين امين امين. ورسېدل مورې هر څه درته خوشحاله یې؟ مننه. قدرمنو تاسې یو پاکیج ګورئ چې موږ له هرې نګاه نه فرا کړی. ولې؟ ځکه چې هغه ورځ باندې زه راغلم، دوی شنچې ته ناست وو، شین چای څښلو. نن ما غوښتل چې مور په دې کې حیرانه شي چې زه اوس کوم شی لومړی پوه کړم، کوم دوهم پوه کړم او دوی هغه رژیمات یې رنګین شي. الحمدلله. بیا هم د احساسه مسلمانان وروڼه او خویندې شته، کومکونه مرستې کوي. د دوی برکات و دغه دی چې رنګین شو. موږ مطمئن یو چې دا رنګین کېږي. الحمدلله. بیا هم ډېره مننه هغه چا نه چې موږ سره یې همکاري کړې. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. دا خپرونه خوشحالۍ سره پای ته رسوه. تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم. له توبې پرته بله لار نه لرم.